دی. د پلار نوم دې څه دی؟ زما پلار نوم نجیب دی. نجیب الله. د ورور نوم دی؟ شاهد. بل ورور دی؟ وحید. بل ورور؟ شفیق. شفیق. تره نوم دی؟ د مشر تره نوم مې دغه دی. تره نوم دې واخله چې د هر یو وي. یو نیک محمد نوم دی، یو وکیل نوم دی او یو همدغه دغه دی د مشر تره نوم مې غلام حیدر نوم دی. یو او د اوښې نوم دی؟ صابر. د صابر د لور نوم؟ د اوښې د زوی نوم؟ د زوی نوم یې سمیر دی، د بل زوی نوم یې ساجد دی، د لور نوم یې سپنا دی، د بلې لور یې سمري. او د کاکا د زوی نوم دې څه دی؟ منصور. منصور. بل کاکا زوی دی؟ بریالي کاکا. بریالی څوک دی؟ بریالی کاکا زوی مې دی، د مشر کاکا. نو دغه خلک دي دا ټول که نه دا د کوتل خیرخانې سره باغ زنانه همالته ده؟ نه، باغ زنانه دلته کوتل خیرخانې کې کور و. دا په کراچۍ کې پیدا شوې ده. بیا پلار یې راغلی و. دا د 8 کالو هغه وخت بیا د 11 کالو چې شوې ده، نو دا همدغه د باغ زنانه مخې ته راغلی و. مور یې د ماما په کور کې و، د خور کور کې و. هغه پسې سره راتلله. باغ زنانه سره لار ته ورکه شوې، بیا چا تښتولې وه. نو 12 کاله د خپل مور پلار ورونه هېڅوک نه دي لیدلي. دا له ډېرو بدو خلکو سره څو ځایه خرڅه شوې وه. نو دغه همکاري موږ سره وکړئ. د دوی د پلار ورونه ترونه د خاندان هر څوک ته پیدا شو چې دغه خپله لورکۍ ویسي او خپل کور ته ویسي. نو الله دې تاسو سره ښه وکړي. دا د موږ او تاسو ټولو افغانانو مسؤلیت ده. دا د یو خدمت په نیت باندې نو موږ سره په همدغه اړیکه شمېره واتساپ شمېرې باندې رابطه کولی شئ تاسو 0:55-55-504. هر شا د ده په پېژندلو کې موږ سره مرسته وکړله او د دې کورنۍ پیدا کړه. د موږ له خوا نه ورته 1,00,000 افغانۍ انعام هم ورکول کېږي. الله دې تاسو سره ښه وکړي او ځواکمن سرلوړي او بریالي اوسېږئ. د دغه خور د اوښکو دپاره، د دې د سلګیو دپاره کوشش وکړئ چې دغه کور والی